دا پروګرام د اواز ملکند د صدر فیضل محمود پیس صاحب په صدارت کې کیږي او د مشر میلمه چوکۍ چې ډېره موده پس په پروګرام کې موجود دی محمد الیاس صاحب ته سپارمه. محمد الیاس صاحب دوی به د مشر میلمه په چوکۍ ناسته وکړي. ملګرو تایید غواړم او د روایت تر مخه به مونږ یو څو شعرونه زاړه وړاندې کړو چې دا ترهی غزل دی چې ماڼۍ کړي رانه سکورې سور سیلاب ته ضرورت دی، چې ماڼۍ کړي رانه سکورې سور سیلاب ته ضرورت دی، ننګیالو زلمو بیدار شئ انقلاب ته ضرورت دی. مننه. او زه ګټمه د بېوسو او ناچارو خلکو زړونه، زه ګټمه د بېوسو او ناچارو خلکو زړونه، ته ګاټه ځان له وایزه ستا ثواب ته ضرورت دی. مننه. زه ګټمه د بېوسو او ناچارو خلکو زړونه، ته ګټه ځان له وایزه ستا ثواب ته ضرورت دی. او زما تنده له کلونو د دیدن د ګل رخساره، زما تنده له کلونو د دیدن د ګل رخساره، د ویالو خبرې نه دي ډک دریاب ته ضرورت دی. مننه. بس یو دوه یاران پکار دي په لښکرو باندې څه کړم، بس یو دوه یاران پکار دي په لښکرو باندې څه کړم، دعوې هسې بېماني دي پابرکاب ته ضرورت دی. بس یو دوه یاران پکار دي په لښکرو باندې څه کړم، دعوې هسې بېماني دي پابرکاب ته ضرورت دی. او چې نغمې د ازادۍ دغه اوده ولس ته شوري، چې نغمې د ازادۍ دغه اوده ولس ته شوري، فکرمن پنکار پکار دی یو رباب ته ضرورت دی. مننه. چې نغمې د ازادۍ دغه اوده ولس ته شوري، فکرمن پنکار پکار دی یو رباب ته ضرورت دی. او موده پس چېرته د مینې د اظهار په نیت روان یم. قایل صاحب موده پس چېرته د مینې د اظهار په نیت روان یم، د سپرلي درک په کار دی یو ګلاب ته ضرورت دی. موده پس چېرته د مینې د اظهار په نیت روان یم، د سپرلي درک په کار دی یو ګلاب ته ضرورت دی. او د نامې جامې ښاغلو سره او سپین د وطن لوټ کړه، د نامې جامې ښاغلو سره او سپین د وطن لوټ کړه، خوار ولس په اور کې سوځي احتساب ته ضرورت دی. د نامې جامې ښاغلو سره او سپین د وطن لوټ کړه، خوار ولس په اور کې سوځي احتساب ته ضرورت دی. او ورته سپارم د رازونو خزانې صادقه مینه، ورته سپارم د رازونو خزانې صادقه مینه، یو سړي ته ضرورت شته خو خراب ته ضرورت دی.